امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام د دنیا او د هغه کس چې هغه د آخرت نه غافل دی د هغه یو بهترین مثال ورکړی دی چې یو سړی په ځنګل کې روان وي د ولیدل چې په د پس شاته یو ازمری را روان دی د ازمری نه منډه وهي او ازمری په د پس شاته منډه وهي اخر دا سړی ستړی شو مخ ته یو لوی کند راغله د سوچ کو چې په دې کند کې به پناه واخلم دغه ازمرینه به پټ شم په دې کند کې خو چې کله د وکتل په دغه کند کې یو غټ مار پروت دی د حیران شو چې شاته ازمری را پسې دی او مخ ته یو غټه کند ده او په کند کې مار پروت دی د دې کند په غاړه باندې دې سړی یو ونه ولیدله چې دې هغه ونه ته وروخاتو کله چې د ونې لاندې وکتل یو سپین او تور مګه لګیدا چې د دې ونې جړې هغه کټ کوي د سره نور هم غم او یره پیدا شولا کچېرته دغه تور او سپین مګه د ونې جړې کټ کی نو زبلان درا وګرځيګما زبد د ازمری او دغه غټ مار خوراک جوړ شم ناصاپې په دغه ونه کې د شاتو مچو غبین مریدو چې د هغې نه یو ساس کې راسېدو د هغه غبین ته خلونی ولا او هغه چې کوم د لاندې ته ازمری هم ير شو لاندې ته هغه مار هم ير شو هغه دومګي ته هم ير شولي د داغه په خوان کې وو ونه چې کوم د کټ کړل شولا او د لاندې وګرځیدو او د ازمری او دغه شان د غټ مار هغه خوراک جوړ شو عزتمن درونو د ځنګل نه مراد د دنیا ده د ازمری نه مراد مرګ دی چې مرګ په انسان پس شاته ور پسې دی انسان د مر نه منډي وي او دغه کند چې کوم دی دا قبر دی او په کند کې دغه ماران دا د انسان اعمال دي چې په قبر کې به دغه اعمال د انسان سره ورسروي چې دغه اعمال به د انسان په قبر کې شي او داونه د انسان عمر دی او دا دومګي چې د محترم یو تور د بل سپینه ده دا شپه او ورځ ده چې په شپه او ورځ تیرېدو سره د انسان عمر ختميږي د شهد مچو غبین دا د دنیا لذتونه خواهشات دي نو انسان چې کله د دنیا پر عزتونو خوندونه کې مصروف وي د دنیا بیا مرګ او قبر هیر شي او د غفلت په حالت کې بیا انسان ته مرګ راشي نو بیا همیشه انسان افسوس کوي ارمان کوي خپل کې بیا افسوس ارمان هیڅ پکار ناراضي محترم نو موږ له پکار دي چې بیا په دنیا کې لږ سوچ فکر وکړو د هغه زیاده فارغ تیاری